په هیواد کې ټول افغان ترک خصوصي ښوونځي د ترکی معارف بنسټ ته سپارل کیږي. په ننګرهار کې د افغان ترک خصوصي ښوونځي د ترکی د معارف بنسټ پورې وتړل شو. په دې مراسمو کې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ول ترکی هیواد له کلونو راهیسې په بیلابېلو برخو کې افغان حکومت سره همکاري کړې. د نوموړي په خبره په افغانستان کې د ترکی سفیر ورسره ژمنه کړې چې په دې ولایت کې به د نجونو لپاره یو ښوونځی او د زده کوونکو لپاره یو لیلیه جوړوي. په خبرو کې وعده وکړي چې هم به فیس کمیږي، هم به هغه د شهدا او معلولینو شاګرد دغه چې دي د شاګردان چې د کورنۍ وو که هغې استعداد لري او دلته داخليږي هغې ته به مفت زده کړه ورکوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ترکی هیواد سفیر اوزان ارتوغرل وای دوی له افغان حکومت سره په هر برخه کې همکاري کړي. نوموړی وای darbe girişiminde bulunan hain terör هڅې مو پیل کړې ترڅو افغان ترک ښوونځي د ترکیې معارف بنسټ پورې وتړل شي چې په دې لړۍ کې جلال آباد ښار کې د افغان ترک ښوونځي د ترکیې معارف بنسټ پورې وتړل شو او پاتې نور ښوونځي به هم دې بنسټ ته انتقال شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې په ننګرهار کې د افغان ترک خصوصي ښوونځي د ترکی د خصوصي سکتور له لوري پر مخ وړل کېده چې له دې وروسته به دا چاره د ترکی هیواد د معارف بنسټ مخ ته وړي.